سیمای ته راغلي یو. پر لارې مو ځان راورسوو یو کلي ته، د لیمو لمونځ وکړي، ډوډۍ مو خوړلې، رانګه د اختر چې نوشجان دي سي، ځای مو خالي دی. نو موږ خپل ناشته دلې وکړل، سره برابر هم کړل، نو روان شولو شاغه ته. دوستانو زیارت مو نه دی کړی، شپه مو دلې شاغه ته بس نږدې یو کلی و چې هلته مو دوستان وه، نو هغو بس زور راباندې وکړي دلې راوستلو. نو بس دلې مو خوراکه سره تیاره کړله، شام مو دلې سره جوړ کړله. نو ملګري مو تکړه وه، بس ډوډۍ راته تیاره کړله. دوستان اخته دي، نوشجان دي چې د ټولو ځای مو خالي دی. دوستانو ډېر په یو ښه انداز سره مو ښه میله وکړله، ډېری کسان راغلي وو، ماشاءالله ډېر خلک راسره وه، نور دوستان هم راغلي وه. السلام علیکم دوستانو، اوس خو نو سهار سو، شپه مو تېره کړله. نو رالو دلې سیده شاغه زیارت ته 9:30 بجې. نو ماشاءالله زیارت مو دلې وکړي د شاغه، د ټوله دوستان سره راجمع شولو دلې. نو تصمیم مو بس دغه دی چې یو ځای ناشته وکړو د سهار او بیا نو ځو. او دا هم دلې نږدې رالو شاغه ته، نږدې یو کوچنی هوټل دی. نو ټوله دوستان دلې سره راجمع شولو، تصمیم مو دلې سره ونیوی. نو ناشته دلې کوو. نو ښه ناشته راته جوړه کړه هوټلي، یخ هم و، یخ ډېر زیات و، د شپې مو یخ تېر کړ، خو خیر هغه زرخانه وه. نو دلې مو بس ناشته د دوستانو سره یو ځای وکړله. نو کور ودان ټوله ډېری وو دلې سره. نو د ناشتې بعد هم دا تصمیم سره ونیوی چې زه به د خیر سره شاغونډام ابا ته خېږو، ولې باید وختي وخېږو، که وختي نه وي نو بیا ګربي کېږي. ملګرو روان شولو شاغونډام بابا ته، دا یې اوله دره. نو دغه اوله دره ده، د دې ځای څخه نوره لار لا پاته ده. نو نور هغسې مخته کرار کرار پسې روانېږو، ځو مخته. دا د شاغونډام بابا د طرفه څخه نو دغه لار تللی دغه کښت دی. نو دوستان ګرده سره ملګري شولو، روان شولو په دغه کښت باندې. دا خو نو بس یوه غونډۍ ده، 2 غونډۍ، 3 4 5 غونډۍ دي. د هره غونډۍ یې تقریبا نیم ساعت وخت نیسي. نو بلا سره ملګري وو، روان وو و شاغونډام بابا ته. هلته خو نو چې ورسېږو نور کسان دې سره شریک. دوستانو نیمایي ته راوختلو شاغونډام بابا، نو هغسې تقریبا په 8 بجې روان شولو. اوس وخت دی پوره 8:50، یعنې یو ساعت یې په 3 دقیقې کم. راځئ هغسې مخته ځو. بس نیمایي ته راغلي یو، دوستان راپسې دي، لاره ډېره پاته ده. راځئ ملتیا مو کوئ. دوستانو درېیمه غونډۍ شروع شوله. نو درېیمې غونډۍ ته اوس حاجي راوختلو، کښت مو تېر کړئ، اوله دوره مو تېره کړله. نو دا اوس درېیمه غونډۍ شوله شاغونډام بابا ته، چې بې انتها ډېره لار ده. موږ کوشش وکړو چې په وختي راوخېږو، خو بس خیر موږ هم وختي راوختلو. دوستان راپسې وه، ګرمي ډېره زیاته شوله. نو غر خو ګرمي ډېره لري هم. نو تاسې داسې وینئ چې لمر بس په موږ راوختی، ځینې ځای سایه وه، ځینې ځای ګرمي لمر راختلی و. خیر ځان مو درېیمې غونډۍ ته راورسوو. نو څلورمه غونډۍ ته دا ځان مو راورسوئ، د دا ځای څخه تختې شاه. کله چې به شاغه مبارک لوړ راختئ نو دلته به کښېناستئ، ناستې دلته کول. نو اوس هم دلته هم خلک ختلي دي، د دې ځای څخه بیا د دې غونډۍ څخه تر هغه غونډۍ پورې تختې شاه پورې 2 ساعته قدر لاره نوره هم ده. نو موږ نور توان نه درلودو چې لوړ وخېږو. دوستانو 3 کسان راوختلو، نور ملګري مو شاته پاته شول، 20 کسه وه. نو موږ 3 دا بریالي شولو، لوړ راوختلو. بیخي ډېره لار وه. دوستانو په 2 ساعته کې دا لوړ راوختلو. دغه 3 ملګري مو، نور ملګري مو ګرده ناکامه شوله. نو موږ دا کامیابه شولو، لوړ راوختلو. نو دا آخري کښت دی، آخري لار ده، نوره لاره بلا خلاصه شوله، شاغونډام بابا ته نږدې شولو. نو دغه 3 ملګري مو راسره وه، راسره کامیابه شول. نور هغو دا توان نه درلود چې لوړ راوخېږو، نو هغه هم بس پاته شول. او دوستانو دغه کښت نو بس سیده د ملنګانو دربار ته ځي، شاغونډام بابا ته نږدې. نو دلې نه خلک راځي، خلک راپورته کېږي. نو بس دغه آخري کښت دی. نو بس ورنږدې شولو انشاءالله، دونه لار نه ده پاته. خو تکلیفات مو تېر کړله، کله چې تاسې بس عزم وکړئ چې خېږو شاغونډام بابا ته، کوشش وکړئ چې شاغونډام بابا ته وخېږئ. او دا یې د ملنګانو ځای دی. بېلوال راځي دلې اشپزي هم کوي، تیاري سره نیسي. نو بس د موټرانو لاره بیا بله دغه په کلي کې ده، په هغه خوا باندې خلک راځي چې هغه لاره نو بیا تقریبا څه وخت نیسي، نو چې په موټرانو کې راپورته کېږي. دا دلته بس خلک راځي کښېني. نو اوس خو دلې هم بس هوا خوندوره وه، یخ و. او دا مو بل ملګری بس دلته ناست و، وطنوال مو دی، توبندان و، تسبیح و، ډېر جالبه جالبه شیان درلودله. نو د ده څخه هم بس خدای پامانېده وکړله.
روان سول دورې پورته سولو. دغه ځینې نو بس د شاغندان بابا اخري دوستان چې موږ هم بس ډېر ستړي سولو، خو عزم مو کړی و چې خېږو حتما. نو راوختلو و شاغندان بابا ته. وچکالي ده، هوا یخه ده، نو دا لوړ راوختلو. دا لوړ ځای دی، 2 ملنګان دي، دا یو ملنګ دی دغه شاغندان بابا د شنه پنجره چې ده. نو دلې مو بس دوستانو زیارت وکړي. د زیارته بعد څخه دلې 2 دقیقې کښېناستلو، وصایي مو وکړله. نو دلته یې دننه داسې کوچنی حوض یې جوړ کړی و، نو هغه حوض ته پسې ورغلو. دلې لوړ قدرتي، نو ډېره لوړه منطقه ده، ګرده غر دی. نو زیارت مو وکړئ، بس زیارت چې موږ هغې قبول سي. تر ټولو دوستانو راتلونکي د خیر رازونو دلته به شنه سبزی ښه ګل ګلزار به وي، را به سو دلې به بس بیا زیارت وکړو، نور ویډیوګانې به درسره شریک کړو. په یو ساعت کې دوستان راتال سولو د شاغندان بابا څخه دلې د شاغه زیارت په مخامخ باندې د سلطان عطا بابا زیارت دی. دغه زیارت ډېر مهم دی، ته به هم زیارت کوئ دوستانو، ښه خوند یې وکړئ، زیارت مو وکړئ. نو بس سره فارغه سولو دوستانو. دغسې د نور ویډیوګانو لپاره کمنټ راته پرېږدئ، ملتیا مو کوئ. د الله په امان، ښه وخت، ښه زندګي، جوړ اوسئ.